سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. تېره میاشت د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 70,000 ټنه توکي له افغانستان څخه بهر ته صادر شوي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د حیرتان، مزار شریف، آقنې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې په تېره میاشت کې له 70,022 ټنو ډېر کرنیز او سوداګریز توکي له هیواد بهر ته صادر شوي. لغمان کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د شاهي کانال چارې روانې دي. ځایي چارواکي وایي د دې پروژې په تطبیق سره به د لغمان ښکلا 2 چنده او زیات کاري فرصتونه به رامنځته شي. دغه کانال 2 فازه لري چې اوږدوالی 32 کیلومتره دی او د الینګار ولسوالۍ له سندروا سیمې څخه تر څپرو پورې 12 کلي ترې ګټه پورته کوي چې شاوخوا 15,000 هکټاره شاړه ځمکه به هم خړوبه کړي. روان کال له کندهاره د 8 میلیونو ډالرو په ارزښت 15,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. ځایي چارواکي وایي د دغو انارو ډیره برخه پاکستان او هندوستان ته لیږدول شوي دي. په مجموعي ډول روان کال د کندهار له باغونو شاوخوا 200,000 ټنه انار ترلاسه شوي دي. دغه انار په داسې حال کې بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې د کال په لومړنیو 3-4 میاشتو کې د کرونا وبا خپرېدو له امله لارې تړلې وې. د افغانستان زعفران د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ له لوري لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه انسټیټیوټ له لوري د افغانستان زعفران ته د ښه خوند له امله د سرو زرو 3 ستوریز مډال ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان زعفران په نړیواله کچه لومړی مقام خپلوي، بلکې له تېرو څو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کوي. کندهار کې د دهلې بند د رغنیزو چارو د پیلېدو هڅې روانې دي. د کندهار محلي چارواکي وایي د دهلې بند د استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکو خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د بند بیا رغونې ته 400 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې د آسیا پراختیایي بانک د ورکړې ژمنه کړې وه. دغه بند د افغانستان په جنوب کې د اوبو 2 لوی بند دی چې د کندهار ښار ترڅنګ د 2 ولسوالیو ځمکې خړوبوي. د کندوز خان آباد ولسوالۍ کې د برېښنا 2م بند جوړېدو چارې په چټکۍ روانې دي. د دغه برېښنا بند په جوړېدو سره به د 10.4 میګاواټه برېښنا تولید او شاوخوا 8,000 کورنۍ به ترې برخمنې شي. ځایي چارواکي وایي یاده ولسوالۍ پراخې کرنیزې ځمکې لري چې د دغه بند په بشپړېدو سره به 4,700 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. کابل ښار کې د 609 میلیونه افغانیو په لګښت د 3.5 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوي. د کابل ولایت مقام وایي چې د دغه سړک په جوړېدو سره زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره او د ښار 11مه او 18مه ناحیه یو له بل سره وصل شي. د کابل والي ویلي چې د دغه سړک د جوړېدو چارې به د 1400 کال په لومړۍ میاشتو کې بشپړې شي. په پروان ولایت کې د 219 میلیونو افغانیو په لګښت 429 زراعتي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي په دغو پروژو کې 154 د ممیزو د وچولو خونې، 200 د پیازو د ساتلو خونې، د مڼو لپاره 12 سړې خونې، د کچالو د ذخیره کولو لپاره 15 خونې او 10 دانې د وچولو لمریز ماشینونه شامل دي. روزګان کې د کرنیزو محصولاتو 50 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې، اوبو لګولې او مالدارۍ وزارت وایي د دغو پروژو ټولیز لګښت 22 میلیونه 993 214 افغانۍ ده چې د 1,058 میټریکه ټنه کرنیز محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. دغه وزارت زیاتوي چې د 1999 لمریز کال په ترڅ کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتوالو په پار 2 پروژې پلي شوي دي. تخار کې د 80 میلیونو افغانیو په لګښت 2 ستر کانالونه جوړ شول. ځایي چارواکي وایي دغه کانالونه د آسیایي پراختیایي بانک له لوري د طالقان ښار په قلبرس او شوراب سیمو کې رغول شوي چې 11 ودانۍ او 20 کیلومتره اوږدوالی لري. 1,202 هکټاره ځمکه به خړوبه او شاوخوا 4,715 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کړي. قدرمنو لیدونکو، دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.